السلام علیکم زما ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو ډیره موده پس د یو داسې شخصیت پاکلا د یو داسې مشهور شاعر پاکلا د سرنن د هغه سپېڅلي شخصیت د زوی غلام حیدر صاحب خبرې اترې شریکوم او زما خیال دی یو زرو کسانو به ما ته ویلي چې په دې شخصیت باندې پروګرام وکړه. شخصیت چې دی نو هغه دی علي حیدر جوشي. سرته مې کېنو خوشې میدان دی سلګی مې راغلی روح مې روان دی. د دغه سندرې تخلیقکار دا اول په ریډیو کې ویلې شوي ده او بیا فلم ته تللي ده. د دې نه علاوه نورې ډېرې سندرې په ریډیو او ټلویزیون د جوشي صاحب چاپ دي. بیا د هغې د ټولو نه لویه کارنامه چې ده د پښتو وړومبی فلم یوسف خان شیربانو د هغې سندرې او هغه په داسې وخت کې جوړول چې د پښتو د فلم د جوړولو رواج نو. بهرحال راځو محترم غلام حیدر صاحب په اسلامونه څنګه یې جی تاسو خیریت دی جی ښه اول خپل پیژندګري تاسو د جوشي صاحب برخوردار یې سویم برخوردار یې زه مشر یم علي حیدر جوشي زوی تاسو د هغې مشر زوی یې او جی او ما ډېر وخت پلار سره تېر کړی دی ډېر ماشوموالي د علي حیدر جوشي څلېرویشت کتابونه په څلېرویشت کتابونو کې په څلېرویشتو علامات زباني یاد دي د شاعرۍ څلېرویشت کتابونه ما ټول یاد دي او ټول درته یاد دي ځکه چې ما وخت ورسره تېر کړی تاسو ورسره پاتې یې تاسو ته زه ووایم چې نن هر څوک په هر څنګه دعوه لري خو علي حیدر جوشي د پښتو ژبې فاونډر دی میډیا فاونډر ځکه هغه د هغه تحلیق دا و چې پښتو ژبه د ترقي وکړي او هر ځای کې که نه هر ځای کې د پښتو ژبې له هغه ورکولو د یوسف خان شیربانو فلم هغه نه غوښتې کېده اردو پنجابي هغو کې هغه وویل نه چې دا به په پښتو کې او دا به زما په موجودګۍ کې چې به دې کې د پښتو د ادب نه زیات دې خوا کار وشي نو د هغې داسې یو سوچ و چې راتلونکي وخت کې هغې ډېرې پیشنګویۍ هم کړې وي او ډېرې خبرې هم داسې کړې وي یو ځای کې وایي چې حضرت وایي امت به میخیر کې ګمراه شي یو وخت به داسې راشي د جي اتیا کاله وشو حضرت وایي امت به میخیر کې ګمراه شي یو وخت به داسې راشي اولاد به د مور پلاره سهار وخت کې په جنګ وي کورونه کې تنګ وي او په خولې به کلمه وایي په زړونو کې به زنګ وي مخلوق په دې رنګ وي روزګار به ورسره بله د دروغو په دنیا شي نو یو وخت به داسې راشي نو هغه وخت راغی سهار نه تر ماښامه به یو بل سره دوکه شي او سکه به نسکه شي واړه حکومتونه به د لویو خوراکه شي او قتلونه به ټیکه شي عمل له مسلمان به د کافره د خندا شي یو وخت به داسې راشي هره خبره د هغه د پیشنګوۍ نه ډکه راځي یو ځای کې وایي د دې ما اتیا کاله یا پنځه کم اتیا کاله کې دنیا رواج به بلي من به نه او د روپۍ څیز به په سل وي من به نه او زورور ته به څوک وایي چې وړ یې په کمزوري به دانګل وي من به نه دې کې دغونو کې تاسو ته ما تحفه کړل نو دې کې دا خو په دې به خبره کوو اوس تاسو خبره د یوسف خان شیربانو شروع کړه
کله چې یوسف خان شیربانو فلم جوړېدو جی. د دې به موجود وو د شوټینګ په وخت کې او د لوکیشن دی به هو زبم تاسو به وایي زه به. دغه کیسه راته وکړئ چې یوسف خان شیربانو جوړېدو دا د دې د شوټینګ کم ځای کې شوی او دا په کراچۍ کې شو او شروع د کراچۍ نه شو عزیز تبسم نوم یو ډایرکټر اها ولې د خیره سره او اوس سره ما انټرویو کړی دا هغه کوشش کو چې دا فلم موږ په خپل جوړ کړی پښتو ژبه کنه او د دې نه مخکې ځکه چې یو افوا ګډ شو افر د پښتو ژبې د فلم د زمانه داسې و چې چانوم نشو غسته پښتو په میډیا ذاتلې نه شوي سب زه به دویم چې د سپخان شیربانو نه بعد پښتو ژبې ته پښتو میډیا ته سمره هغه رسېدلې تکیات کې رسېدلې دا تقویل ډېر زیات دی دا غوښنه پس چې کوم دی میډیا غراله او دغه پښتو ژبې تفصیل د قصه چې کوم دی نو ډېره د هغې نم ډېره زړه ده یو کال نو ډېره زړه وه او دا د هغه په خپل خبره کولای چې سکول نه بهر ووتم نو پکوړو ولا غنو ولا په اثر کاپي و او دا په زمانه کې په قلم لیکل شوی فارسی ژبه کې فارسی ژبه په ژبه فارسی وایي ما په خپل فارسی ویلی و کته هغه واست نور کتابونه ورکړ او د بیا په هغې باندې ریسرچ وکړو د حکم موږ په 2-3 میله کې چې کوم دی یوسف خان شیربانو هغه قبر او غر او دا ټول څه شته دي کوشش وکړو په دې باندې دا کیسه ډېره مخکې په وړاندې لاړه پاپولر لاړه د نیوزیلینډ نه به د دې هغه د پروګرام نه کېده او د افغانستان نه به کېده کیسه ډېره د خلکو خوښه شوې بلکې حجرو کې به د شپې د کیسې کېدلې په دې کې پته ولګی چې د فلم لپاره سوچ یو یوسف خان شیربانو د نور کوششونه د هغه چې کوم دي د اردو پنجابي د دې کسانو کوششونه وکړل او جوشي صاحب د غاړه کېناښودل هغه په دې کې چې زه خیر زه پیسې نه لرم دا چې کوم دي پښتو کې شي او دا چې پښتو کې شنه زه وم چې د دې کامیابي دومره لاړه ډېره زیاته لاړه چې بس بیا به په فلم سینما هال نه پوهېده نه علي حیدر جوشي پلار نوم داود خان داود خان نوم پلار پردود خان او یو ورور د ده و چې هغه ډېر په زلمیتوب کې نه واده وکړی و لکه تقریبا 10 کاله عمر کې داسې مړ شوی نو دې یوازې ډېر ټایم پورې کړی د خپل ټول ژوند یې د پښتو په خدمت کې تېر کړی دی څلېرویشت کتابونه لیکل ډېر ګران کار دی څونه کتابونه څلېرویشت دا ټول منظوم دي ها دا دیوان جوشي دا زه په خپله دوباره چاپ کوم ها او اخر وخت او د دې نه علاوه د نورو کتابونو نمونه که داسې خاص درته یاد دي نور راځي راځه دیوان جوشي یو اخر وخت ګل سرحد او پیغام جنت او دغه چې کوم دی د میرو تقریبا 40 نمونه دي ها 40 او ډېر مهنت یې کړی دا راته وایي چې دغه یو فلم نه پس چې هغه دومره زیات کامیاب هم شو ولې د فلم نه لاس واغېستو نه بل فلم ولیکلو دا کار ولا خوند ورنکو که نه نه جي هغه خو مطلب هم دا و چې پښتو میډیا مضبوطه شي بیا زور شور واغېسته که نه نو بس هغه خو هغه سټیپ وشو هغه قدم ده واغېسته که نه قرباني ورکړه پښتو ژبه یې دغه شان مفته علمي دنیا ته ورکړله زه چې د هغه د شاعري سره ډېره مینه لرم اوس سره غونډومه لګیا یم تاسو چې ما کتابونه ذاتي طور خو نه کوئ شاعري نه جي په خپله نه خو پوهېږم ډېر کوم مطلب په شعر کې ماهر یې څنګه چې شاعر که نه یې ماهر یې ماهر دا شی کوم دی حقیقت دی یو شی شته په شعر پوهېدل شعر سره مینه ساتل د هغې قدر پوهېدل که نه یې د شاعري د هغې دومره ساده شاعري وه لکه چې ګوره په کومه زمانه کې هم د یوسف خان شیربانو ته زما خیال دی یو یعنې د دې متیا کار وشو چې 3 ټکي د ټوله دنیا پکې راجمع کړې ده وایي نه په عمر مړېدی شته نه په مال نه په مینه څوک مړېږي نه په سوال ډېر خلک وایي دا د رحمان بابا نه ده د دوی او داسې دی وایي لکه تاسو ته ما سره تر عمره د عیسی رسېږي نه خود به عمرې د مرګي خلاصېږي نه دا دنیا نه په مثال سره عبادت
تل راتلل د څو پکې تاسو ګورئ لکه کتابونه یو ولنه یو بل فضل ربی صاحب ویلي دي چې بیره خانه کوخري نه مړیږي او عدل چې واپس راځي او کنه بالکل دا چې دغه دی دا د ټو پوسټ شاعري هم کړې ده ډېره زیاته په خوا به د شاعرانو ترمنځ د مقابلې کېدې د عبدالله استاد او د نور محمد او داسې د غالب ګل او د ډېرو شاعرانو مقابلې شوي دي د فرید جان استاد او دا نو دغه مقابلې د شاعرانو چې دي که نه دا هم چې دی نو ډېر عجیبه دي نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه څیزونه چې په سینو کې خوندي دي چې دا راغونډ کړم او تحریر کې وسپارم دا چې کوم دي که نه ویلي دي چې تاسو ووایئ که نه چې بېله خانه کفري نه مړېږي چې کنځلو په خیرو الحیدره ورته لاړه شي کار نه سوي دا وایي زه ډېره بې حده خوشحاله شوم ستاسو په دې سپورټ باندې چې تاسو دا زاړه یادونه راته یادوئ که نه لیکن دا خو دفن کېږي بس کوشش دی جی ډېره مننه غلام حیدر صاحب تاسو د خپل باباجي الحیدر جوسی صاحب پاک له ډېرې خوندورې ډېرې معلوماتي او ډېرې ګټورې خبرې وکړي ډېره مننه ملګرو په دې پروګرام ریکارډ کولو کې ما سره بچی نجیب الله او را سره بل ملګری راغلی دی ملک رشید الله خان داخلو نو د هغې مننه کوم چې بیماره سټه په دې ګرمۍ کې نن بیا ډېره ګرمي ده د ستمبر په لومبۍ